سلامونه دي کې هیلې او احترامات مې ومنئ قدرمندو زه یم ستاسو ورور ستاسو قربا حضرت علي حسرت هیله لرم چې روغ به یې جوړ به یې او د ژوند په خوږو ساعتونو کې به یې قدرمندو نننی پروګرام مو راوړی دی اګرې ته د ملکنډ نه لږ راوړېدلي یو اګره ورته وایي دلته زموږ یو ډېر ګران ډېر خوږ ملګری امام خاموش صاحب اوسېږي غوښتل مې چې څو شعرونه ترې ریکارډ کړم او ستاسو تر څنګ یې در ورسوم خاموش صاحب زموږ د خپرونې دا لږ غونتې کې وخت دي زه به ورته 2 شعره ووایم هغې نه بعد به بیا تاسو خپل کلام ووایئ مونږ پښتانه ځانونه وژنو خو سر نه ټیټوو مونږ پښتانه ځانونه وژنو خو سر نه ټیټوو فرنګیان هم راغل زموږ خپو کې سرونه کېښول مونږ پښتانه ځانونه وژنو خو سر نه ټیټوو فرنګیان هم راغل زموږ خپو کې سرونه کېښول او د ځان نه زیاته چې په چا مې بروسه کوله امام صاحب د ځان نه زیاته چې په چا مې بروسه کوله همهغو خلکو په مرۍ راته لاسونه کېښول مینوال به په تمه وي نو خپل کلام ورسره شریک کړي دغه یو څو شعر وایم چې ارشاد ته خپل وحشت دې خوروه خو د پنجرې دننه ته خپل وحشت دې خوروه خو د پنجرې دننه ته ای خاماره د پنجرې نه بهر نشي وتې ته کو هر چیرته ځې نو ماله به راځې جانانه ته کو هر چیرته ځې نو ماله به راځې جانانه لکه پرکار د دایرې نه بهر نشي وتې دغه یو څو شعر دي چې داسې په نه زړه زم کور ته داسې په نه زړه زم کور ته داسې په نه زړه زم کور ته ستاسو د کور نه چې راځم کور ته داسې په نه زړه زم کور ته ستاسو د کور نه چې راځم کور ته او شعر دی پکې چې ما یو یتیم ته ویل نه ځي کور ته ما یو یتیم ته ویل نه ځي کور ته هغه وې زم خو لاړ شم کم کور ته ما یو یتیم ته ویل نه ځي کور ته هغه وې زم خو لاړ شم کم کور ته او زمانه چار چاپیره اور بل شیو چار چاپیره اور بل شیو زه چې په لار باندې راتلم کور ته او زمانه چار چاپیره اور بل شیو زه چې په لار باندې راتلم کور ته او چې کله هم راځم ستا د خوانه چې کله هم راځم ستا د خوانه هره ورځ نوی غم راوړم کور ته نو مننه ډېره مننه کومه قدرمندو دا و امام خاموش صاحب هیله لرم چې کلام به مو خوښ شوی وي تر بلې مرکې پورې خپل ورور خپل قربا حضرت علي حسرت ته ورکړئ اجازت چېرته چې مې یئ ښاد آباد او بریالي اوسئ د لوی الله په امان